د کونړ ولسونو ته د صحت برخې د لاخه خدمت په موخه دانش مالی جوی روغتون تازه اسداباد ښار کې خپل فعالیت پیل کړ. متخصص ډاکټر تیمور شاه صاحب چې د همدی روغتون بنسټ ای خودون کې دی وایي د خپل هم مسلک ملګرو پر مټي د چارې ته وګ ور کړي ترڅو له همدی ځای ولستخه او معیاري خدمات تر سره کړي. د لاخه او موثر خدمت په موخه مو د خپل هم څنګه ملګرو او خواږو دوستانو په مشوره د دانش مالی جوی روغتون د جوړېدو تکل وکړ ترڅو د دې ادرسه لا باوري په وخت معیاري او په ټوله کې د طبي پرمختللو وسایلو په مټه ښه خدمات وړاندې کړو. په اسداباد ښار کې د دې روغتون له جوړېدو خلک هرکلی کوي. وایي دا برخه د نور هم پیاوړې او د دا ډول کارونو ملاتړ او حمایت وشي. نو زمونږ د طب برخه د خدای پاک جل جلاله غني کی ډاکټر صاحب تیمور شاه دغه د کاری ټیم نه مننه. داسې ډاکټر صاحبان د خدای په دې وطن کې ډیر کی چې د دې وطن د خلکو ټول طبي خدمات سرته ورسي. دا چې دې صحنه تر وتلې ده دا قدم د تقدیر وړل دا د تحسین وړل نظام او ولس باید دغه شان قدمونو د اوچتولو د ترڅنګ ودرېږي دا حمایه کې او دا مخه تلاړ شي. چارواکي وایي د خصوصي سکتور د لاخه او قوي کېدا په پاره د صحت په برخه کې نور هم پانګونه وشي ترڅو خلکو ته اسانتیا ورامنځته شي. خصوصي سکتور تقویه ده چې په هر وخت کې منګه د خپل ډاکټر صاحبانو ته ډاډ او اطمینان ورکړي د دې ستونزې او مشکلات مو اوریدلې دي د مودې ته تشویق کړي دي چې راشي او سرمایه گذاري وکړي او د خپل خلکو علاج او خدمت د صحت د اصول مطابق په یو معیاري ځکه تر سره کړي. د نوموړي په خبره د کونړ اقتصادي وضعیت په کتو د صحت برخې خصوصي سکتور هم د ولسونو سره پوره تعامل وکړي چې په همدې اساس دانش مالی جوی روغتون کې په لومړۍ ورځ د یوې بېوسه مور جراحي عملیات په وړیا ډول ترسره شو.